د سارا د ډوډۍ خوړلو کاسه په درې مساوي برخو ویشل شوې ده. سارا خپل ټول کاهو په یوه برخه کې اچوي. د سارا د کاسې څومره برخه کاهو لري؟ ښه، دلته موږ سره شته چې یوه کاسه په دریو مساوي برخو ویشل شوې ده او سارا خپل ټول کاهو په یوه برخه کې اچوي. مونږ سره پوښتنه ده چې د سارا د کاسې څومره برخه کاهو لري. مونږ که داسې فکر وکړو چې د کاسې شکل داسې فرض کوو چې څلورکنجه دی، څلورزولي دی. راځو مونږ دلته یوه کاسه رسموو، داسې یوه کاسه رسموو او دا اوس مونږ په دریو برخو باندې ویشو. دلته یوه برخه او دای دوهمه، دا په دریو برخو وویشل شوه. اوس دې کې مونږ کاهو ځای پر ځای کوو، داسې وایو چې دلته یې ټول کاهو ځای پر ځای که. دا ټول څه شی دی؟ دا برخه له کاهو څخه ډکه ده، داسې. نو مونږ دا پوښتنه کوو چې د کاسې څومره برخه کاهو لري. دا به مونږ په کسر سره ښیو. نو په کسر کې به مونږ سره صورت او مخرج وي. نو صورت کې به مونږ سره هغه برخه وي چې هغې کې کاهو پروت دی، لکه مونږ سره دلته یوه برخه کې کاهو دی، نو دا یو شو. او په مخرج کې به مونږ ښیو چې ټولې څو مساوي برخې دي. مونږ سره ټولې درې مساوي برخې دي. نو د کاسې په یو پر درېیمه برخه کې کاهو دی.